ټولو اغاګانو کې ته یعنې هغه اخلاق او هغه انسانیت دې په الله قسم ځکه کنځلې به نه دي د ناراولېدلې خو دا څو ورځې دې په کنځلو شروع کړي ولې خدای نه وکړي څه هدایت العبد هادي چاته کنځلې وکړي هدایت دوره بې غیرته نه دی دوره د اوس نه دی هغه نه خپل مذهب ګران دی هغه بغیر نورو مذهبو ته څوک نه زیاړې کوي نه نو بغیر څو مذهب والا دی ټیک شو هغه خپل مذهب د سویلور دی لکه یوه اوسپنه کسې ښه مضبوط میخ په شان دی هدایت زه یو خبر درته کوم ته دا واوره هدایت ورته د قلم ټکوي دا مې له ډېره قهر یې ټکوم دین محمد صاحب پویم خو هلته بیا هغې کې مشکل جوړېږي خیر ده له ډېره قهر زه خلکو ته مې قهر ګوره هدایت په خدای قسم د ما اراده دا وه غوږ ونیسه چې ما او تا به علمي مباحثې کوو زه به د تا لایف ته درځم ته به د ما لایف ته راځې په دې کې د دې خبره نه وله چې زه په تا غالبه سم ته په ما غالبه سې یا ته په علمي میدان کې ما ته وخورې یا زه یې وخورم دا د ما نیت نه و خو تاسو یو کس پیدا کړی د تورپټکي په نامه باندې دا یو کنځلمار کنځلي کوونکی توهین کوونکی اهل بیت به دومره بد اخلاقه و لکه دا بلا د اهل بیت ور وګرځئ له تا سره ګوره د ما ښه خپرونه وه ښې خبرې وې خو دا کس چې راغلل دوم کنځلې شروع کړي تام کنځلې شروع کړي ولې دې الله بنده ما درته خپلې کنځلې نه دي کړي که مو زبونه ته کنځلې واوري که تا ته مو جنریټر نه ویلي وي که تا ته مو زندیق نه ویلي وي که تا ته مو ماجوس نه ویلي وي په خدای قسم دغه بله ورځې په کوم ځای کې لایف راغلی وي چې ما کمنټ درته وکړل څومره کنځلې دې راته وکړلې درواغ خو مه وایې د الله بنده کمنټس مې درته وکړل زر دې میوټ کړم بلاک دې کړلم څومره کنځلې دې راته وکړې ما که یوه کنځله ته مو کړې وي ویډیو وښیه ویډیو شیر کړه دا هدایت حسین دی دا د کنځلې کوي اواز مې شته در سره حوالې سره اواز د بالکل شته دی اواز د خراب نه دی زه خپله خو بیا ولی وم واده وم ټیک شو خو بیا ولی وم مرګلي ټلیفون ور وکړ څه چوک برور ته ورختلی دی چوک د ورسره خبرې کوي ایتو نه ما د استملوي ته ورته وایې چې د خپلې ډۍ نه ورته راوشه نو زه خپله خو بیا ولی وم ارپاڅېدم هدایت یوه پوښتنه درنه کوم اما تاسې کومه ورځ د مناظرې دپاره وټاکله بیا سې ته لاړلې او بیا د خبرې ویډیو دې راپسې جوړه کړه په بدل غږ باندې د خنزیر عکسونه د سپو عکسونه د مال عکسونو سره ونښلول بیا د ویډیو نشر کړه په خپل پیج کې ولې د هغه توهین او سپکاوی وکړل آیا تا د موږ په پیجونو کې توهین او سپکاوی د تا لیدلی ده هغه یې ته والا خپله موجود دي ته خپله څه کله مو نه ویډیو کاټ کړه ته به داسې په براډ راشې ته به داسې ګیم شکل سره راشې هغه څه مخکې ته سمه کومې خبرې وشوې هغه کې توهین څه شي هغه کې توهین څه شي وګوره هدایت توهین هر شي توهین څو قسمه وي توهین یو پریکټیکل توهین وي دا یا توهین مثال یا الله بنده خو ګوره موږ وویل نه ګوره موږ وویل چې په دغه شکل به مناظره وکړو دې کې خو توهین نو بیا خو ته نه وې راسه نه دې وکړه نه به دې کوله ویل به دې زه دا نه کوم په یوه ویډیو کې موږ تا ته غلط لفظ په لیکنه کې وګوره په خط کې وګوره تا دې موږ ویډیو جوړه کړله چې د دې مور او د دې هغه پلار او دا خنزیر او دا پلانی ولې یعنې له امام علي علیه السلام نه شرم او حیا نه درته درېدله په دې اړه باندې چې زه خو د اهل بیتو دعوه کوم ولې دا بیا دا خیانت ته دا عثمان حیا نه کوي ته د چا نه حیا کوي ته د جناب عمر نه حیا کوي ته د عثمان حیا کوي یو توهین دې تا ماته وښیه یو توهین یوه ویډیو کې ما ته وښیه چې ما دې تاسې توهین کړی یوه ویډیو کې راځه په خیر ته که خلکو ته یې څه جنریټر نه ته د خودیای ډیلکس موټرسایکل مخه ډزېږي بزېږي ته د خپله دوره سخت توهین وکړې ته خپل ځان پاتې نه لګېږي والله ته د پاتې ځان خپله نه لګېږي چې ته زندیق نه ګوره جرنیټر موږ ولې وایو ته د ټاس جرنیټر موږ دا ته خپله توهین دی ته خپله کورونه څوک چې د امام علي علیه السلام خبره نه مني هغه مجوس ده که نه ده یو منټ صبر وکړه څوک چې د امام علي علیه السلام خبره نه مني هغه مجوس ده که نه ده هدایت څوک چې د امام علي علیه السلام خبره نه مني هغه مجوسی ده که نه ده څوک چې د رسول خدا خبره نه مني هغه کافر دی د امام علي علیه السلام خبره چې څوک نه مني هغه زندیق ده که نه ده شاکو کې نشته چې امام علیه السلام نه څوک منکر وي امام علیه السلام یې پرخلی وي هغه مجوسه دی هغه یهودا دی هغه نصارا دی هغه کافره دی تاسې اوس ګوره مسلمانانو په خپله خولو باندې ځان ته مجوسیان او زنادقه وویل ته دې د خپل منځ او عقیده له امام علي علیه السلام نه ولې نه رااخلي یو شی مو بغیر اهل بیت نه نرخلو څه اهل بیت بیان کړي مو مغار خلو مو مغار خستی دي لا ګوره د تاسو کتابونو کې راځي چې انا مدینه العلم وعلي بابها دا روایت راځي که نه راځي زه تا ته نیمو شپو سرپاڅېدم داسې سرپاڅېدم چې کسه ایمو مرګلی تا ته بل چوک درختلی وي چوک ته مغه سره وایي چې توهین کوي زه دې اوس همدې ځای ته راولمه زه ګوره د ما په خبره ته نه سوې پوهه تا ویل چې ته توهین کوې چاته زندیق وایې پلانی وایې څوک چې د امام علي علیه السلام خبره نه مني تا ویل چې هغه زندیق ده د تا کتاب وایي چې نبي علیه السلام وایي چې انا مدینه العلم وعلي بابها دا تاسې اوس کوم لمونځ کوې دا له امام علي علیه السلام نه یو روایت د دې په اړه باندې موږ ته وښیه مهرباني وکړه
د کوم قرون څخه ترخص لري آیا ته د کوم قرون خاصه د قرون ته د اعمال کوي د کوم قرون ترخص لري الحمد لله اوس کې ته خو مغلطه شروع کړه خبرې شروع کی تو خود رسول خدا مغا قرون درخص لري ته کوم خدای استوال قرون مغا استوال ته خدای درخص لري نو چیرې دغه قران سیدانی چیرې د کوم ځای کې درځه په خیر مهرباني تاسو مغا قرون درخص لري قران مجید د پروردګار عالم سی واتاسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ته تفرقي ویلي جوړي په کور سره لګي برډو کې وړو کې د کغورته وسلګي دور وړای حافظ قران دا تاسو چې ټول ورځ لګي اساس دی عمر اسلام دی ابو بکر اسلام زمو ولي مو اهل سنت مجبور کړل ولي مو اهل سنت مجبور کړل چې رسول الله د صحابه او د خاندان دفاع مو وکړل او تو کسا زه ته کی خبره وکم ته کی خبره تا وکم زه خپل د دور ډیرو خبره ولا نه يم صحیح اوس ګور هدایت هو ویل چې څوک سیمو ولا نوري دا د خپل نیمه شپه ته تر پوهېدم احترام دا وکړ چې ته کسا برور کې لګیاوي مرګولو ویلا د محمد عادل ویلا د نور مرګولو ویلا هدایت زداغه هدایت یم